رسول ولګه یو داسې رسول چې تا کلام آیتونه پې تلاوت کوي. ٹھیک شوه؟ یو داسې رسول چې تا کلام تعلیم ورکوي خلکو ته، قرآن درس کوي، حکمت درس کوي. او دریم داسې رسول چې خلکو تزکیه کی، د ارواحو صفائی کی، باطنی صفا شي. څو مقاصد بیان کړل، درې بیان کړل. دا دعا ابراهیم علیه السلام کړې ده. اوس یوه نقطه درته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او خلکو زه د ابراهیم علیه السلام د دعاو نتیجه یم. ای دعا کړې ده، ما په حق قبوله شوه، زه الله راولېږلم. یو دویمه دعا یې دا کړې وه، دویمه نبی کریم علیه السلام دا خبره وکړه چې زه زری د عیسی علیه صلات وسلام یم. عیسی علیه السلام مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. ایغ زره یم، هغه زری مزدک زه یم، زه راغلم. او بل یې ووی چې زه نتیجه د خوب د خپلې مور یم. د مور بی بی آمنه خوب یې لیدلی و، سبحان الله، چې دینه یو شی خارج شي، یو نور ووځي، چې نور دی وجې نه د شام ملکونه ټول روښانه شي، وځلیږي وځلیږي. وی چې زه د خپلې مور د خوب نتیجه یم، او د عیسی علیه السلام د زری مصداق یم، او د ابراهیم علیه السلام دعاو مصداق یم. ما په حق کې دغه دعا قبول شوي. الله پاک دا پیغمبر راولېږلو. ترجمه یې درته کم انشاءالله. ربنا ای رب دې مونږ وبعث ته ولېږه فیهم په دې خلکو کې رسولا یو رسول منهم چې دی د جنس نه وي، انسان وي. پوهېږي ښه مقاصد یې څه وي؟ اول مقصد دا دی یتلو علیهم چې تلاوت کوي په دوی باندې آیاتک آیتونه دې ستا. مونږ یو چې تلاوت اول خو دا خبره زده کوي چې د تلاوت ټکه په هغه کتابونو کې استعمالیږي چې کوم له جانبه د الله نه نازلي، هلته تلاوت یې لیکېږي. د نورو کتابو کې تلاوت ټکه نه لیکېږي. چا کتاب یې زه تلاوت کم تلاوت کم، نه، تلاوت ټکه آسماني کتابونو کې وي. دا یوه خبره. بل د مونږ چې تلاوت کو، د تلاوت څه معنا؟ تلاوت معنا تبیدري، اتباع. چې د قرآن تلاوت کې دا معنا چې قرآن منې، تبیدري کی دا د تلاوت ټکي معنا دو. نو چې داسې رسول راولېږه چې تا د مخلوق ته تا آیتونه تلاوت کوي، تلاوت ډېر کی. ټیک شو که نه؟ دویم ویعلمهم الکتابه، ښایي دوی ته کتاب، تعلیم ورکوي دوی ته د کتابو، یعنی دی کتاب په معنی یې پیي. د کتاب تفسیر ورته کې تفسیر داسې وي پیغمبر. دا دویم مقصد شو. لږ به ځان پوهی کوي. الله پاک کتاب ورولګلو قرآن عظیم الشان، دې د اوپر معلم مدرس لګله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. ای نبی زده کوي. اوس که یو سړی داسې ووایي چې زه په عربي ژبه پوهېږم، په معنا یې پوهېږم، په الفاظو پوهېږم، بس مطالعه کې ما ته څه ضرورت ده چې قرآن چا نه وایم؟ الیاذ بالله. چې یو وړوکی کتاب د سکول د مکتب د دنیا کتاب بې استاذه نه یې لیکېږي، هغې استاد ځان ته پیدا کوي، نو داسې لوی کتاب ته په خپله مطالعه باندې زده کوي، ګمراه به شي. که چېرته د قرآن عظیم الشان معلم ته، مدرس ته ضرورت نه وه، نو الله به قرآن لګلی وه، پیغمبر ته بیا څه حاجت و؟ هوښیار شاه ویل نو په عربي پوهېدل. ځان مدرس ته یې حاجت ته، معلم ته یې حاجت ته، په خپله نه زده کېږي. ګورئ عرب په ژبه راغلی ده که نه؟ هغه وخت عرب و، په د عربي ژبه پوهېدل ولا یا عربي په معنا پوهېدل، په هر څه پوهېدل، خو سره د دې نه الله پاک معلم ورته ولګلو، مدرس یې ورته ولګلو چې د معنا باندې پوهې کړي. د قرآن شریف څه ده؟ دا خالي د الفاظ نه دي چې دا الفاظ دي، دا خالي معنا نه ده. قرآن شریف د الفاظو معنا او دواړو نه عبارت ده. لفظ معنا دواړه به دواړو ته قرآن یې لیکي. ټیک شو که نه؟ اوس یو سړی یی چې زه قرآن عظیم الشان معنا تفسیر کم، په لمونځه کې د قرآن شریف د الفاظو معنا یی الحمدلله مونږ یو رب العالمین د پښتو کې معنا کې چې ټول مناسبت الله لره دي، چې په لون کې د ټول عالم د لمونځ نه کېږي، معنا یې هغه ده. په قرآن شریف کې خو الفاظ مقصد دي که نه؟ یو سړي د قرآن شریف معنا ولیکله، یو ته کتاب یې ولیکلو تفسیر، خو قرآن شریف ټکي نشته کې یو
خلی معنا ده ایته ولا کا قرآن یې لیکي ایته چې قرآن وایي ګناهګار قرآن هغه واقعي قرآن ده چې لفظ هم وي او معنا هم وي دواړه وي اوس که لفظ وي او معنا نه معنا غلطه وکړي بالکل مونږ نه کېږي داسې ټکه دې ویلو چې لفظ خو صحیح و خو معنا یې فاحشه وه نه یې لیکېږي المونځ نه کېږي په دې باندې لفظ به وي معنا به دواړه به ټیک وي یوه نکته بله درته ووایم الله پاک فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما قرآن نزل کړی دی زه حفاظت کم دلته کې مفسرینو لیکلی دي چې لکه څنګه د قرآن د حفاظت ذمه الله اخیستې ده دا د احادیثو د حفاظت ذمه چا اخیستې ده الله ولې ځکه د قرآن معنا چارته کړي دو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې قرآن د لفظ نامه شو د معنا نامه شو چې قرآن محفوظ شو حدیث محفوظ شول که نه ځکه د معنا د قرآن چا کړي ده حدیث دیو جن الله څنګه قرآن بکی د قیامت پرا د نبی کریم علیه السلام تعلیمات با والا بکی قیامت پرا بغیر د تعلیماتو نه څه نه کیږي په پوه شوئ ويعلمهم الكتاب والحکمت د حکمت څه معنا حکمت معنا سنت حدیث حکمت معنا تفسیر حکمت معنی ډېرې شوي دي عدل انصاف حلم خو ټولو مقصد یو ده سنت حدیث خلکو د زده کوي تفسیر ورکوي ها دریم مقصد وښیه ویزکیهم د خلکو صفایي وکړي زړه یې صفا کړي زړه دی نن تاسې 15 منټه تېري کې تنګېږئ ما انشاءالله چې د آیت خلاص کم درته ګورئ تزکیه دې نه عبارت ده چې زړی سړه صفا شي بعض یو کې سړی زړه خیران وي که نه قرآن په لفظ پیږي نه د قرآن په معنا پیږي نه په خوند پیږي زړه خیران ده خو چې د زړه صفایي وشوه بس د انسان د هر شي په خوند باندې پوهېږي نبی کریم علیه صلات وسلام د خلکو د زړونو صفایي کړې ده هغه صحابه کرام هغه خلک چې مخکې د اسلام نه ډکوون وو غله وو کوتطریق وو خو د صحبت په برکت سره خدای پاک څنګه صفایي بیان کړه اصل نه د صفایي چې کېږي دا د یو ولی الله د الله والا دوست انسان صحبت چې غوره کړي ای ملګرتیا غوره کړي نو عملی زندگی به راشي زړه به د دین ته اسلام ته برابر شي مطلب دا ده یو سړی قرآن ووایي لفظ زده کړي معنا یې زده کړي په عملی زندگی ته نه یې تیار دا څه فایده نه کړي لفظ معنا دواړه عملی زندگی ته به تیارېږي عملی زندگی ته به کله تیار شي چې یو نیک سړي لمن ونیسي اوس وخت کې واقع مونږ ته پیغمبر الحمدلله پیغمبر وو صحابه کرامو یې لمن نیولې وه په برکت سره په صحبت سره څه صفا شول زړونه صفا شول اوس هم دا مسله ده چا پیغمبر نشته خو یو ورثه شته چې چا سره د تعلق و په چا د اعتماد و چې یې لمن ونیسه صحبت غوره کوه زړه به دې صفا شي چې زړه به دې صفا شي قرآن په الفاظو خوند به پوه شي د قرآن شریف د معنا په خوند به پوه شي کنې والا که هېڅکله پې پوه شي ته پوه شوې دا دریم څه ده دا عبارت د علمي تصوف نه ده که نه تزکیه د چا مقصد دی تصوف بس وظایف کی دې دپاره چې خدای مې صفا کړي دا مقصد ده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم درې مقصدونه شول نبی کریم چې دنیا نه تلو درې وړه پراو که نه والله چې نبی کریم دنیا نه تلو که نه په ټول جزیرة العرب کې د قرآن تلاوت کېدلو کور په کور تلاوتونه خوندور هغه دا فضا وه هر کور نه د قرآن عظیم الشان د آیتونو تلاوت ترسلو دا مقصد پوره شو که نه یو دویمه پوره شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو قرآن درس شروع شو ایز نردیلی د قرآن درس شروع ده په دومره مینه د قرآن درس کېږي چې د نوره کتابونه چې کوم فلسفې وې تورات انجیل ټول یې ختم کړل په هر ځای کې درس روان ده د نبي کریم علیه السلام وظیفه وه که نه یعلمهم الکتابه کامیاب شو په دې کې سر ته یې ورسولو تعلیم صحیح معلم و صحیح مدرس و انما بعثت معلمه دوه مقصد ادا شول د دریم مقصد یې ادا کو نبی کریم چې وفات کېده مونږ ته څنګه خلک پرېښول صحابه یې ورته پرېښول سر صحابه و صفا زړه وله لکه شیشې چې کسې مخکې ډکوون و مخکې قططریق و مخکې د کفر په تیاره باندې مبتلا و خو چې هر کله یې د صحبت یې غوره کو دریم مقصد دارې صحابه خدای پاک نصیب کړل دارې تبعین دارې علما لار نصیب کړل چې کوم در مقصد یې دپاره لګلی شوی و درې مقصد نبي کریم چې وفات کېدو سر ته یې رسولی و په پوه شوئ انک بشک تچی انت العزیز ته غالب ذات یا الله الحکیم ته حکیم ذات یو کار د حکمت نه خالی نه ده درود شریف ووایه
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين یا الله دې موږ مستقبل کی یا الله دې خپل رضا ذریعہ وګرځي یا الله دې مغفرت ګناهونو ذریعہ وګرځي یا الله دې رفع درجات ذریعہ وګرځي یا الله دې حاضر مجلس ایمان سالم کی دې قرآن عظیم شان محبت وکمنی وکلا د محبت قبول کی الله پرشنه ورته حل کی بیمارونو ته صحت نصیب کی حلال رزق بندوباسي وکي یا الله مسافر ته خیر پېښ کی یا الله ضرورت دنیا او د آخرت ورته حل کی د ټول ملت لپاره دعا وکړه الله په دې ملت باندې د رحمت خزانه خلاص کړي موانع مشکلات یا الله رفع دفع وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب